د ارواښاد مطیع الله تراب ژوند. د پښتو ژبې نامتو شاعر مطیع الله تراب د مولوي اسدالدوست زوی او د الله دوست لمسی و. په کال 1450 هجري شمسي د ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالیو په کوزبهار کالخیلو کې زیږېدلی و، خو د عمر زیاته برخه یې د پېښور په بډبیره او وروسته بیا په خوست ولایت کې تیره کړې وه. تر اوسه هملته اوسېده او د آهنګرۍ ورکشاپ یې درلوده. نوموړي تر 4م ټولګي زده کړې کړې وې، خو د خوږې حنجرې، ژورو الفاظو، د حالاتو رڼو انځورګریو او د ملي احساساتو په درلودلو سره یې د ګڼ شمېر پښتنو په زړونو کې ځای جوړ کړی و. د نوموړي ټول 5 شعري ټولګې چاپ شوي دي. لومړی غبار پر هندارو، دوهم للمې ګلونه، دریم د کاڼي اوبه، څلورم سپین بغاوت، پنځم زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم، او همدا مهال یې موږ د کلیو او بانډو لیوني یو په نوم یوه ټولګه هم چاپ ته آماده ده او ډېر ژر به په ننګرهار ولایت کې د خراسان خپرندویه ټولنې لخوا چاپ شي. نوموړی په 1404 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې په 24مه نیټه د خوست ولایت په یو روغتون کې د قلبي سکتې له امله له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې او د ننګرهار ولایت په امیر شهید باغ کې د ګڼ شمېر خلکو په هجوم سره جنازه ترسره شوه او وروسته بیا خوږیاڼیو ولسوالیو ته د ښخولو لپاره یوړل شو. الله تعالی دې ورته جنتونه ورکړي او قبر دې ورته د انواراتو ډک کړي. روح دې ښاد وي.